بسم الله الرحمن الرحیم. زما یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. اکثره دوستان زمانه پوښتنه کوي چې تا په خپل فیسبوک پروفایل باندې ګارد څنګه انیبل کړی، یعنی په افغانستان کې څنګه کولی شو چې موږ په خپل فیسبوک پروفایل باندې ګارد انیبل کړو. نو راځم په دې لنډه ویډیو کې تاسو ته د ګارد انیبل کولو طریقه ښایم. زه لومړی راځم په دې ستاسو به زما آی ډي ګورئ، دې ځای کې څه شی دی، ګارد انیبل دی ورباندې. ما دلته یو بل آی ډي د دې ویډیو په خاطر باندې جوړه کړې چې تر څو تاسو ته وښیم چې ګارد په فیسبوک پروفایل باندې څنګه انیبل کیږي. ګورئ دلته ګارد تر اوسه پورې نشته. نو راځو په دې آی ډي باندې موږ څه کوو، ګارد انیبل کوو. زه څه کوم، راځم ګوګل ته، ګوګل ویب سایټ مې اوپن کړه. اوس څه کوم، دلته لیکم چې اف بي ملټیپل ټولز. تاسو به دا څه کوئ، دا به سرچ کوئ. په دې ځای کې څه شی لیکلي دي ګورئ، ملټیپل ټولز فار فیسبوک کروم ویب سټور. تاسو به دا څنګه کوئ، په دې باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته بله صفحه راخلاصه شي. دلته څه لیکلي دي، ملټیپل ټولز فار فیسبوک. تاسو به د ایډ ټو کروم باندې کلیک وکړئ. ایډ ایکسټینشن له هغې نه وروسته به دا څنګه شي، دا به ستاسو په کروم کې ایډ شي. لږ انتظار ورته وکړئ. اوس راشو دې ته. په دې ځای کې ګورئ ډېر مختلفه نور شیونه هم پکې شته دي په دې اپلیکیشن کې. نو تاسو به څه کوئ، په دې ساده ډول باندې په دې ټولز باندې کلیک وکړئ. لاندې به راشئ، دلته څه لیکلي دي ګورئ، پروفایل پکچر ګارد. تاسو به په دې کلیک وکړئ. ګورئ زما آی ډي پکې تیاره خلاصه ده، ځکه چې هغې کې ما خپل آی ډي خلاصه کړې. نو دلته څه کوم، د شیلډ اپ باندې کلیک کوم. شیلډ ډاون باندې به تاسو کلیک نه کوئ، بلکې شیلډ اپ باندې به کلیک وکړئ. تاسو اوس به څه وشي، تاسو لپاره به ګارد انیبل شي. اوس راځم دا آی ډي یو ځلې ریفریش کوم. تاسو به خپله ووینئ چې څنګه پروفایل ګارد انیبل شو. دې ځای کې تاسو وینئ پروفایل ګارد په دې آی ډي باندې انیبل شو. نو هیله ده چې په دې لنډه طریقه باندې پوه شوي یاستئ او نه استفاده وکړئ او له دوستانو سره یې هم شریک کړئ. ښه وخت ولرئ، خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ. الله مو وبخښي.